أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. سورة بقرہ 65-66 نمبر آیات. بنی اسرائیل یودا سے قومو کہ دا اللہ حکمونو کے بے خبر رئیستلی دا خالی روز دا دوی دا پار دا عبادت مقرر شوی وا کہ پا دے روز با عبادت کوئے دا دنیا نور کار با نکوے. دا حضرت داؤد علیہ السلام پا زمانہ کے دا بنی اسرائیلو یو قوم یو حصہ دا دریاب پغاڑا اسیدل او پا دغ دریاب کے دا خالی پروز باندے با دیر زیاد کبان راتلل. دے بنی اسرائیلو چے دے کبانو تا قتل نوتا پس خیدل اسے ورطا قتل و رانیوی نشو ذکر چے اللہ حکم کرو چے دا خالی پروز باندے بخکار نکوے. نو دا دخکار شوقیان دوی با دا جمعہ پرز یا دا خالی پرز کب بے پا دریاب کے راؤنی و او دا لکین بے پتار اتڑو او بیا پزمک بے سپور اتڑو نو دا خالی پرز بے و تسنوے و دا اتوار پرز باندے بے تار راک کنو کب بے را بہر کن وی من خود دا خالی پرز کار نکو. دا حیل بدوی کولا یاد دے دریاب پغاڑے تلونا جوڑ کریو غٹ غٹ تالابونا او دا دریاب نے وطا ورخون پریخیو نو دا خالی پرس چه دیر کبان با پدی سن کے راغلل نو ورخ بے کلوک نو دا دریاب نبا کبان دے تالاب تراغلل دا خالی پرس بے تلون ڈکرل او بے بے ورخ بند که دا کب غریب خو الوتے نشو چه سن طبیعت لوے اب پاتی شو پدے تالاب کے نو دا اتوار پرز بین راؤنی ول. نو پا ابتدا کے دا قسم حیلہ بدوی کولا چل ول بے کو اوے دا خالی پرز اخکار نکو. بیارستو اخکارا دا خالی پرز بان اخکار کولی ہم شورو کرل. نو دا یو چل دوی اوکو او دا اللہ حکم پوری یو قسم خندا او مسخرہ اکڑلا نو پا دوی اللہ عذاب روستے دی. بنی اسرائیل پدے کار کے درے ڈلی شو.
یو ډله داسې وه چې د الله پاک د حکم نه انکار وکړو او ناجائز او حرام کار کې مبتلا شو. دویمه ډله هغه وه چې دا ناروا کارونه د دې نه خلق منې کول او د الله پاک د حکم منلو دپاره به وعظ او نصیحت کو، په خپل احکار نه کو، او چې چا خلاف ورزي د الله د حکم نه کوله هغوی یې د دې نارواو نه منې کول او اخر کې ستړي شو وی دا خلک زمون خبره نه مني، د دغه خلکو د اصلاح نه ناامیده شو، نو امر بالمعروف او نهی عن المنکر دغه ډیوټي یې پرېښودله. درېیمه ډله هغه وه چې پخپله د الله د حکم تابعدار او تر اخر وخته پورې امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډیوټي کوله. د دویمې ډلې د اخري ډلې ته وویل چې تاسو داسې قوم ته نصیحت ولې کوئ چې الله یې تباه کوي، په دوی به عذاب راشي، تباه به شي، نو تاسو ورته ولې وعظ او نصیحت کوئ؟ مه کوئ ورته. نو دې درېیمې ډلې ورته وویل معذرة الی ربنا، من به خپل الله ته عذر پیش کو چې خدای من خو تر اخره پورې وعظ او نصیحت کو، خو دوی نه منه، نو من به ورته بیا هم وعظ او نصیحت کو. نو دا درې ډلې شوې. دا اوله ډله چې دوی به ښکار کو د خالی په ورځ، الله پاک په هغوی عذاب راوسته، او دا دوه ډلې بچ شولې. د دې یوې ډلې الله تعریف کړی دی، مدح یې وله ویلې ده چې دا ښه خلک دي چې دا تر اخره پورې منې کول کول، او د دې یوې ډلې مذمت کړی دی چې دوی ښکار کو، دوی شکل بدل شو، خراب شو. او دا یو ډله چې څه وخته پورې وعظ او نصیحت کړی او بیا خاموش شو، په دوی الله هم خاموشي کړې ده، د دوی نوم یې وانغښته، خو دوی د عذاب نه بچ دي، د دوی شکل نه دی بدل شوی، په دوی عذاب نه دی راغلی. تر څه وخته پورې د نیکانو، عالمانو، صالحانو، د ښکاریانو ته وعظ او نصیحت وکړه، خو اخر کې ورسره د کلی بایکاټ کړی دی، کلی ولس غم خادي ورسره پرېښودل، او کلی ورسره تقسیم که، نو د کلی یو طرف ته ښکاریانو چې د خالی په ورځ به ښکار کو، او د کلی بل طرف ته ښکار نه کولو والا خلکو. د سحر په وخت کې د دې ښکاریانو به یو قسم شور زوږو، خبرې اترې به کېدې. یو شپه داسې تېره شوله چې سحر شو، نو د ښکاریانو د طرف نه خاموشي وه، هیڅ شور زوږ نه و. نو د نیکانو خلکو وویله چې د ښکاریانو طرف ته خو نن خاموشي ده، او داسې خاموشي خو چېرته ونه، چې دا څه چل دی چې خاموشي ده، راځئ چې ورشو وی ګورو. نو چې ورغلل وی کتل، نو چا چې ښکار کړو د هغې خلکو شکلونه بدل شوي وو. نوجوانانو نه بیزوګان جوړ شوي وو، او د بوډاګانو نه خنزیران جوړ شوي وو. په څلور بولي وو او شکلونه یې بدل وو، خو عقل یې په ځای وو. په خپل ځای باندې بس جړل یې، نورې څه نشو ویلی، جړا به یې کوله.
نو دا نیکان خلق چې ورلل نو د بدانو شکلونه بدلو او را پاسېدل د دوی په خپو کې لغړېدل را لغړېدل لکه زبان حال باندې په خپل حال خفقان او خپېمانتیا ښکاره کوي خو عذاب پرې راغلی شکل بدلو او جړلې نو دې نیکانو به ته تپوس وکړو چې فلانې خو نه وی سر به وخوځو په سر به اشاره وکړه چې او فلانې یمه دونه پیژنګلو پکې کېدی شو چې دا فلانې دی او دا فلانې دی نو الله پاک د دوی نه بیزوګان او خنزیران جوړ کړل دا اوسنی بیزوګان او خنزیران دا د هغوی نسل دی نو دا سوال د پیغمبر علیه السلام نه صحابه کرامو کړو چې زمونږ په زمانه کې دا کم بیزوګان دي او کم خنزیران دي دا هغه بنی اسرائیل چې شکل بدل شوی نو دا هغې نه پاتې شوي دي دا د هغوی اولاد دی نو پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې نه بیزوګان او خنزیران خو د دې نه مخکې هم موجودو او کم بنی اسرائیل چې شکل بدل شوی بیزوګان او خنزیران ته جوړ شوي دي هغه 3 ورځې جمدي وو او د 3 ورځو نه وروسته هغوی ختم شو نو د هغوی نسل نه دی باقي پاتې شوی نو موجوده بیزوګان او خنزیران د هغې بني اسرائیلو بچي نه دي دا د پخوانه نسل را روان دی دا واړه یو بل ته وایي چې څوک په ډوډۍ باندې لاړې توکي مکوه په ډوډۍ دې لاړې توکي بیا به دنې بیزو جوړه شي وی بیزو په ډوډۍ لاړې توکلې وي دا هم نشته دی هسې پې خلک واړه یاري د طعام قدر کوه لاړې توکل پې نه دي ښه طعام دا الله نعمت ته قدر یې کوه خو دغه خبره نشته دی د یهودیانو د کبانو نیولو دپاره حیله کړې وه حیله دوی د الله حکم باطل کړو د الله حکم داو چې د خالی پرز بالکل ښکار مکوه نو دوی د الله حکم باطلولو دپاره حیله جوړه کړې وه چې کب به تړو یا به ورته تلو جوړو په هغې کې به بله ورځ نیول نو د دې حیلې او د دې چلول نه فقهای کرامو چې کومې شرعي حیلې جوړې کړي دي زمونږ په شریعت کې شته نو د هغې باطلېدل ته نه لازمیږي چې کنې فقهاو کومې شرعي حیلې جوړې کړي نو هغه هم باطلې وي نه هغه شرعي حیلې باطلې نه دي شرعي حیله دا ده چې یو حکم شرعي اسانولو دپاره او په اسانه یو حکم شرعي ادا کولو دپاره کومه حیله جوړه شي چې د شریعت حکم پکې ومنلی شي نو دغه ته شرعي حیله وایي او شرعي حیله د قرآن نم ثابته ده او د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه هم ثابته ده یوسف علیه السلام چې په مصر کې الله حاکم کو او خپل رور بنیامین ورته ورسېده نو دا رور یې ځان سره ایسارول غوښتل خو که ښکاره یوسف علیه السلام نور وروڼو ته وایي چې دا یو رور ما ته پرېږدی نو هغوی ورته نه پرېږدي نو دې دپاره یوسف علیه السلام یو چل ول جوړ که او هغه دا چې د بنیامین په بار کې د سرو کاسا کېښودله پټه څوک یې ته خبر نه کړل رور یې پوه کړی چې ستا په بار کې به زه کاسه پټ ږدم او په تا به د غلا دعوه کوم نور خلک یې پوه کړي نه او چې قافله ته څه حده پورې لاړله نو بیا ورپسې کسان ولېږه ای قافلې والو ودرېږئ تاسو غلا کړې ده
قافلې والا وی من خو غلا نه ده کړې. وی که چا سره غلا برآمد شو نو څه به کېږي؟ وی زمونږ شرعي قانون دا دی چې چا سره غلا برآمد شوله هغه کس به پکې غلام شي، هغه بندیوان شي. نو د یوسف علیہ السلام سرکاری عملې د یوسف علیہ السلام درونو بارونه قتل شروع که تلاشي شروع کړه. نو د لسو رونو بارونه چې وکتل نو پاغې کې کاسه نه وه. نو خادمانو وی معافي غواړو، غلطي شوې ده، معافي غواړو او تاسو ځای بس دا 11 بار نه ګورو، تاسو ښه خلک یې. نو د یوسف علیہ السلام لس رونو ورته وایي نه خامخا دا 11 بار به م ګورئ. او ته یې ځای لاړ شئ، تاسو ښه خلک یې، دا بارونه موږ وکتل او دې کې کاسه نشته دی او معافي در نه غواړو ځای. هغوی ورته وایي ستاسو د قسم چې دا 11 بار به لټوئ. چې قسم یې ورته واچو نو 11 بار د بنیامین چې هغه یې کولو که نو پکې کاسه راووتله، تندیل یې راواچول او ستغې سپورې ویلې شروع کوي، او د شرمولو کاسه دې پټه کړې وه. او بیا بنیامین په دې طریقه باندې په مصر کې ایثار کړ، نور رونه رخصت کړل. دا چل او دا حیله یوسف علیہ السلام چې کړی دا الله فرمای دا وی ما وته چلو خو کذالک کدنا لیوسف، الله وی دارنګ من چلو خو دتا. دا حیله شرعی دا او په دې طریقې یوسف علیہ السلام رور ایثار کړ، دې ته حیله وی. ایوب علیہ السلام بیمارو او داغه بیبی انتہائی اخلاص سره داغه خدمت کړی وی، خو په بیماری کې طبیعت کې داسې نازکوالی را پیدا شو، مزاج کې نزاکت پیدا شو. د هغې وجې نه یو ځل خپلې بیبي ته قسم وخوړه، وی ویل که زه خدای جوړ کړ نو زه به تا 100 چوکې وامه. نو چې کله الله پاک جوړ کړ نو الله پاک ورته فرمایل چې د 100 چوکو داسې یو قودا یو جارو شانتې جوړه کا او په هغې باندې یو ګزار ورکا، ستا غاړه خلاصه شو، قسم دې پوره کړ. دا چل ورته چا خولی دی؟ دا حیله ده او دا حیله ورته الله خولی ده. پیغمبر علیہ السلام ته د خیبر د علاقې یو صاحب راغی او ښکلې قجورې ورله راوړلې. خیبر مدینه منورې نه شمال طرف ته یو مزیدار او سرسبز او شاداب علاقه ده، ښکلې ښکلې باغونه دي پکې. نو د هغه ځای نه چا قجورې راوړلې، هغه قجورې ښکلې وې. نو پیغمبر علیه السلام تپوس وکړه چې د خیبر ټولې قجورې داسې ښکلې وي؟ نو هغه سړي ورته نه، دا خو موږ دا خشته قجورې والو او د دې دوچن قجورې بیا هغې سړي له ورکو، نو دا خشته موږ ته یک چن پاتې شي او دوچن وله موږ ورکو. مثال په طور باندې دړی قجورې چې موږ اخلو نو 2 دړی قجورې وله کمزورې ورکو، نو دړی پرې راله ښکلې قجورې راکړي. وی پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې دا طریقه مه اختیاروئ، دا خو سود دی، د دې په دې دا طریقه اختیار کا چې دا دوچن قجوري چې ته ورکې، مثال په طور 2 دړی قجوري ورکې، دا پې خرڅ که په 2 روپۍ. نو په هغې سړي 2 روپۍ ستا ور پورې شوې، نو بیا ورته ووایه چې زما په تا 2 روپۍ دي، په دغې 2 روپۍ باندې دړی دا قجوري ده، ګوته پې کېده دا قجوري ده. نو دا خشته قجورې به یک چن واخلې او خپلې ردي قجورې به دوچن ورکې، خو دواړو منځ کې به د روپۍ ذکر راشي چې ما در باندې دا خپلې قجورې په 2 روپۍ خرڅې کړي، نو په دې 2 روپۍ ستا دا خشته قجورې ماله راکړه. نو ذکر د روپۍ په منځ کې راغی، نو د سود نه بچ شولې. دا حیله ده او دا حیله شرعي ده، د سود نه دې پې ځان بچ کړ.
حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمائی فالحیلة والمکر والخدیعة تنقسم الى محمود و مذموم. حیلہ، مکر، دوکا دا تقسیمیگی دوتا، یو حیلہ خدا ایو حیلہ بدلا. فالحیل المحرمة منها ما هو کفر، بعض حیلے حرام دی وغا کفر دی. ومنها ما هو کبیرت، او بعض حیلے داسی چی گناہ کبیرہ دا. ومنها ما هو صغیرت، او بعض حیلے داسی چی اغا گناہ صغیرہ دا. وغیر المحرمت، او بعض حیلے داسی چی اغا حرام ندی. منها هو مکروح، بعض اغا داسی چی مکروح دی. ومنها ما هو جائز، او بعض حیلہ داسی چی اغا جائز دا. ومنها ما هو مستحب، او بعض حیلہ دا چی مستحب دا ویکا. ومنها ما هو واجب، او بعض حیلہ داسی چی واجب دی خامخیو کا. نو دا دے خلاصہ دا شلا چی حیلہ مطلقاً ناجائز ہم ندا او مطلقاً جائز ہم ندا، بلکہ بعض حیلہ چی کم حیلہ شرعی حکم تا دا رسیدلو دا پارا او پا اسانتیا سرا دا فراغت دا زمین دا پارا اختیارو لشی، اگا حیلے جائز دی. او چی کم حیلہ دا خدای پاک دا حکم دا باطلولو دا پارا او چاہتا دا دوکی دا پارا اختیارو لشی، اگا ناجائز دا، ممنوع دا. کہ یو بندہ روجی خوڑلی وی دا بیماری دا وجی دا عذر دا وجی روجی خوڑلی دی، مثال پا طور باندی میاشی روجی خوڑلی، نو دے بندہ لخو پکار دی چی دا روجی انیسی لگی لگی دی انیسی، پرلا پسینا وقفے سر دی انیسی، خودے جوڑ نشو اور روجے اننی ویشوی او مرشو. نو دا دے مرگ پا وقت کی کتا وسیعتو کچھ زما دا دے دیر شو روجو فیدیہ ورکے. دے مرشو او وسیعت اوکو. نو کدا دا مال دوم رہو کہ گور کفن او قرضون خلاصے دو نا پس دری حصہ کے دا دیر شو روجو فیدیہ ورکلے کے دے شلا 1.5 روپے دا یوی روجی فیدیہ دا. نو دا 1.5 روجو 900 روپے شلی. نو مثال پتور کہ دا 2700 روپے مال پاتے شو، گور کفنیو شو او سا قرضون پیونا غخلاص شو او بیا 2700 روپے پاتے شوی. نو 900 روپے دا با واخلے و دا با غریبانانو لورکی. کم بندہ چا زکاة اغشتی شی اغا با دا روجے دا فیدیہ واخلی، پورا 900 بور کئی، کمی با پکنوی. او کدا دا پاتے پیسے 2700 روپے نوے پرس کا 900 روپے دی، نو 600 روپے دا دا وارثان شوی او دا وصیت پا وجبانے 3 حصہ دا بدا دے روجو فیدیہ ورکی. نو 3 حصہ 300 روپے جوڑی. اس دا پا ذمہ بانے 900 روپے فیدیہ کی گی او 3 حصہ دا مال 300 روپے دی، اس بدے سر سکی. دے فقہاو عالمانو طریقہ قول دا حیل اسقاط. حیل اسقاط با پدی طریقوشی چی دا مڑی دا وارث با دا 300 روپے راوالی او دا با یو فقیر لورکی چی زمانگ دا مڑی
د فلانی بنده چې هغه مړ دی د هغه د روجو په فدیه کې دا 300 روپۍ ما تاله درکړلې، نو هغه فقیر به دا 300 روپۍ واخلي. بیا دا فقیر وای چې دا مرده چې دی نو زه د سره احسان کومه او د روجو په فدیه کې دا 300 روپۍ بل فقیر ته وی دا ما تاله درکړې. هغه بل فقیر واغشتې، د مړي ذمه څومره خلاصه شوه؟ 300 روپۍ چې وارث ورکړې دی ړومبني فقیر ته، نو یوه د 300 روپو ذمه فارغه شوه. نو د فقیر دا 300 واغشته او بل فقیر له ورکړلې، نو د دې مردا د 600 روپو ذمه خلاصه شوه. نو دا دویم فقیر وای زه دا پیسې دا 300 روپۍ د دې مرده د روجو په فدیه کې دریم فقیر له ورکې او کدی ړومبني له ورکړلې ورې کړې دته، نو د مړي غاړه د 900 روپو خلاصه شوه. روپۍ دي 300 او د مړي غاړه په د 900 خلاصه شوه. دې ته وی حیله شرعي، حیله اسقاط. حکم شرعي دار چې د مړي غاړه د 900 خلاصه کا، پیسې نه وي، نو حکم شرعي په ځای راوړه، اسانتیا هم پکې وکړه. دې ته حیله اسقاط وي. دا جائز ده او فقهاو لیکلی ده، عالمانو لیکلی ده. خو دې کې دا خبره ده چې د مړي وصیت کوو نو دا به بیا وکړي. نمبر 1 خبره ده چې پوره مال وي نو پوره به ورکړي، لکه دې مسله کې 900 پوره وي نو بیا به پوره ورکړي، هسې نه چې 300 ورکړي، پوره به نه ورکړي. او وصیت یې کړي وي، او که وصیت یې نو کړي نو د مړي د وارثانو که دا حیله وکړله یا څه پیسې ورکړي، دا د هغوی د طرفه یو احسان دی. او که وصیت یې نه کړي نو د مړي د ټول مال د سره چې کم وارثان غایب وي یا څه پکې نابالغي، نو د ټول مال د سره جایز نه ده. کم وارثان چې بالغ دي او موجود دي هغوی د خپلې حصې نه وکړي، د نابالغو د مال نه دې نه کوي او د غایبینو د مال نه دې نه کوي. او د کم فقیر ته چې ورکوي دا لږ مال دی فقیر له ورکوي، نو دا به په طریقې د ټوقو نه وي، حقیقتا به هغه مالک کوي. که نه وري کې او بیا ترې نه اخلي، هغه وایي نه در کوم او جګړه پرې ورسره کوي چې نه دا واپس کا، نو دا چل ټیک نه دی. او بل شرط پکې دا دی چې دا به مالدار ته نه ورکوي، دا فقیر ته چې ورکولی نو د فقیر په ځای کې مالدار ته ورکړي نو غاړه به خلاصه نه شي. او کدا د فقیرانو ته یو څو فقیرانو ته ورکړي شي او اخر کې هغه فقیر د مړي دی وارث ته ور وبخي چې ما تاله درکړل، او د مړي وارث وي عام خیرات ته ارچاله ورکړه، بیا خو هر څوک غشتي شي. که د مړي وارث وي یا بس اوس زه په فدیه کې نه بلکې عام خیرات کوم د خپل مړي پسې، نو بیا غریب او مالدار ټول یې غشتي شي، بیا فدیه نه شوله، عام صدقه شوله. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، او په تحقیق سره تاسو ته معلوم دي الذین اعتدوا منکم، هغه خلک چې تجاوز یې کړو د حد نه، زیاتې یې کړو د حد نه، منکم له تاسو نه، فی السبت پر ورځ د خالی کې، د خالی پر ورځ باندې ښکار کړو. ولقد علمتم الذین اعتدوا، په تحقیق سره تاسو ښه پېژندلي هغه خلک چې د حد نه تجاوز کړو، زیاتې کړو، منکم له تاسو نه ای بني اسرائیلو، فی السبت پر ورځ د خالی کې، فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، فقلنا نو پس منګه ورته وفرمایل
قهری حکم یې ورته وکړ. فقلنا پس منگ ورته وویل لهم دوی تکونو قردتن شیطاسو قردتن بیزوگان شادوگان شے خاسئین خوار و ذلیل. فجعلناها نکالا لما بین یدیها فجعلناها پس من اگرزول دی لرا فجعلناها نکالا پس من اگرزول دا واقعا نکالا عبرت لما بین یدیها اغی خلقو دا پارا چی دا دوی پا وقت کی موجودو چی دا دوی مخ کی موجودو وما خلفها او اغا خلق چی دوی نرست رازی تر قیامت چکم خلق پیدا کی گن داغوی دا پارا هم یو عبرت و نصیحت وموعظة للمتقین او یو دا نصیحت و دا للمتقین دا اللہ نے یریدن کو خلق دا پارا موجب دا نصیحتم جوڑ کو آگے چا دا پارا سوک چی دا اللہ نے یریگی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً بنی اسرائیل کے یو سڑیو داغ عامیل نمو عامیل اور دیر مالدارو او یو لوریوا دا دے عامیل روارو او اغراغی او دا ترنے لور اغسطا دا تر والا لور ورنکلا دا ترے معلومونو دوی چی بس لور بے منگو کنو دا غینا پس که کاکاجی لارنو نو لوریم زمنگ دا و مالیم زمنگ شو اگر انکارو کو شیطان راغی او دا دیروار پزڑ کی وسوسه واچولا دا دیتر نزان خلاص کا دے مڑکا نو چی دے مڑکے نو بل وارث کوئی نشتا ہم تے وارثی نو ٹول مالیم ستاشو او لوری پاتر نو آغی بیا سوک اختیار مند خودتے اختیار مند لوریم ستاشو مالیم ستاشو او دا سبو که چی دا مڑی اوکی نو پبل چی ورواڑو نو دا غی نبا دیتم واخلی نو نورا گٹا بموشی دا اشتا مالم ستا دا لوریم ستا او دا نور چانا با پی نور مالم واخلی چلوتا شیطانو خو بیا نور منصوبه ولا شیطان جوڑا کرلا ویترلا ورشا وطے چی کاکاجی فلانی زے کے مال اخلو تپا سودا خپ ہوئے گی نو تبرا سر لارشی سودا برا لخوخا کی او تبیرا لوالے مشری و دا مشرانو خپل برکات وی تجربہ دے مشتا ترا سر لارش نو کاکاجی پچل ول باندے روان کے خپل علاقے نے بار کر چھ بلے علاقے تے بوت نو التے پچل ول مڑ کر چھ مڑے کنو پردے علاقہ کے اغردو بیا راغے اور روز دو پس کلی کے دا سی گردی را گئی کاکاجی میں نشتا کاکاجی دا کور ہوتے دے غیب شوی یو تا بلتا وی چھ کاکاجی نشتا دا کلی خلقم ورسر شو اور کوشش شورو شو تلاش شورو شو کاکاجی گوری دا تا خو پتا دا چھ کم دے غرزو لے نہ یو دے بل دے گردے دو نہ پس اخری اگے مقام طور سے چھ کم دے غرزو لے ہو کاکاجی خود دلتا مڑ پروت تے دا اگے کلی پا خلقو باندے دعوی کلو زما کاکاجی دا وجلے دے خلقو وجلے دی
زمنګ په شریعت کې یو مسله ده که داسې یو مړی چېرته پروتي نو هغې سره نږدې خوشه چې کوم خلک وي نو د مړي وارثان به چې دعوه وکړي نو د هغې ځای خلک به راشي 50 کسان هغوی به قسم اخوري چې دا سړی موږ نه دی وجلی او د ده قاتل موږ ته معلوم نه دی او موږ صلاحکار نه یو دی کې 50 کسان چې قسم اخوري نو د قصاص نه د کلي دا خلک بری شو خو دیت به ورکوي دا خلک به دیت ورکوي نو دغه شانته د موسی علیہ السلام زمانه کې چې دا قتل کیس وشو نو د مقتول واره په کلي والو دعوه وکړله چې قسمونه به م راته وکړي او بیا به پیسې م راکوي د کلي خلک راله موسی علیہ السلام ته یې ویې موږ سړی نه دی وجلی او ته چې موږ له قسمونه راکې او بیا رانه مال غواړې چې دله دیت ورکه نو ته خو پیغمبر یې که نه ته خپله معجزه ښکاره که په خپله ووایه چې دا سړی چا وجلی دی خدای نه تپوس وکړه سړی چا وجلی دی موږ له قسمونه م راکوه او دیت هم موږ نه ور چې چا وجلی بس ته قاتل معلوم که الله ته سوال وکړه ستا سوال الله قبلی اوس موسی علیہ السلام ته چې دا خبره پیش شو نو ټولو خلکو بس یو شان ته پیغمبر بس شا به دا کار بکې موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړو الله پاک جواب کې وفرمایل چې دا خلک دی یو غوا علاله کی نو د مړي قاتل به معلوم شي نو دې خلکو ته غوا علالول او د مړي سره څه نسبت دی د دې خبرې دا ته موږ پورې ټوکې کې موسی علیہ السلام ته ټوکې کول خو د جاهلانو کار دی اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین دغه جاهلانو نه نیم دوی پیش چې موسی علیہ السلام ټوکې نه کوي وی خزا اوس داسې وکړه چې الله ته سوال وکړه چې د دې غوا بیان راته وکړي چې دا څنګه غوا ده په عمر به څومره دا به وړه وي سخی ده پیغله ده بوډۍ ده څنګه ده چون چې را خو خدای وی غوا لالک خو یو غوا رونیسه لالکه که نه نو دوی وی نه ته راته ووایه چې دا غوا وړه ده که زړه ده نو الله پاک جواب ورکړه چې دا غوا نه وړه ده او نه زړه ده بس پیغله غوا ده درمیانه ده په دې باندې بس کول پکارو اکتفا پکارو نه دا راته و چې رنګ یې څنګه دی توره ده که سپینه ده کم رنګ دی بیا الله پاک جواب وکړه چې دا تکه زیړه غوا ده د سرو زرو په شان چمک کوي او چې بنده ورته وګوري نو زړه پې خوشحالېږي داسې ښکلې غوا ده یاره لږ نورم بیان وکړه راته چې دی به چېته یوې کړي وي چېته ارټ به یې چورلولي وي وی نه ارټ یې هم نه دي چورلولی او یوې هم نه ده کړې وی دا بس اوس دې سمه خبره وکړه نو اوس به غوا پسې ګرځو چې غوا پیدا کړو نو غوا په اسانه بیا نه پیدا کېدله دوی پسې ډېر کړي دي نوره قصه به بیا انشاءالله وکړو وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ هغه وخت یاد کا چې موسی علیہ السلام او فرمایل لقومه خپل قوم ته ان الله یأمرکم بشک الله پاک حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چې تاسو ذبح کې حلال کې یو غوا قالوا اتتخذنا هزوا اویل دی قوم اتتخذنا آیا نشت منگا
حزوا پټوکو باندې منگ پوری ټوکی کے کہ منگ دتی قاتل معلوم کو تو غوا لالکا دارا پوری ټوکی کے قال اعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام او فرمائل اعوذ باللہ پنانی سمپا اللہ پاک باندے ان اکون من الجاہلین کہ شمز دنا پویا خلقنا ٹوکی کول دنا پویو کار قالوا ادع لنا ربکا نو دے بنی اسرائیل ویل اغوارا زمنگ دا پارا ربک دخپل ربنا دعا اغوارا زمنگ دا پارا دخپل ربنا یبین لنا ماہی کہ بیان او کی منگتا ماہی آدھا سنگ غوادا قال انہو یقول انہا بقرہ موسیٰ علیہ السلام فرمائل انہو بے شک شاندارے یقول اللہ فرمائی انہا بقرۃ بے شک دا یوغوادا لا فارض ولا بکر چدا نبوڑے دا او نوڑا دا لا فارض دا بوڑے ندا ولا بکر او نوڑا دا نوڑا دا او نزڑا دا عوانم بین ذالکا دا دے دو حالاتو پا منز منز کے دا میانا حال دا دے دو حالاتو تر منزا فافعلوا ما تؤمرون پس اوکے تاسو ما اغکار تؤمرون چی تاسو تا امر کولی شی قالوا ادع لنا ربکا بنی اسرائیل اویل اغوالا زمنگ دا پارا دعا اغوالا زمنگ دا پارا ربک دخپل ربنا یبین لنا چی منگ تا بیانو کی ما لونها چی دا دی رنگ سنگ دے دا رنگ سنگ دا قال انہو یقول انہا بقرۃ صفراء بے شک شاندار اللہ فرمائی انہا بقرۃ کہ بے شک دا یو اغوادا صفراء زیڑا دا فاقع لونها شوخ دے رنگ دے تسر الناظرین خوشحالی کتن کو لرا کہ سوکوتا گورین خوشحال بشی قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ماہی بنی اسرائیل ویل منگ دا پارا دعا اغوار دخپل ربنا استاد ربنا سوالو کا یبین لنا چی بیان اکی منگتا ماہیا چی دا غوا سنگرا ان البقرہ تشابہ علینا بے شک دا غوا چی دنو پا من گڑا وڑا کلیشوی دا سنگ غوا دا گڑا وڑا شورا باندی اشتبار آگلی دا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ او بے شک منگا کہ اللہ تا منظوروی دا اللہ ارادوشی لمحتدون نبیا مندن کی بشو قال انہو یقول انہا بقرہ موسیٰ علیہ السلام فرمائل انہو بے شک شاندارے یقول اللہ فرمائی انہا بقرۃ بے شک دا یوغوالا لا ذلول جوتی ندا تثیر الارض چزمک اڑی یوی ندا کڑی جوتی ندا ولا تسقی الحرثا او نیچت فصل ابکڑی دی پٹیم ابکڑی ندی ارٹیم چرلولی ندی مسلمت لا شیت فیہا سالم دو حس داغ پدے کی نشتری بے عیب دا داغ پا کی نشتری یو رنگی دی قالوا الآن جئت بالحق اویل دی الآن اس جئت بالحق اس دے حق خبر اوکللا اس دے سم پورا تفصیلی ہوئینا فذبحوها پس دوی حلال اکللا داغوا وما کادو یفعلون نو دوی چی داغوائی علال اکلوی قریبم نو چی غوائی علال اکلوی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا